د پښتو رنګین فلم په غم دې واړولم. آیا د مسافرو د لامل شنو او چې په ځن کدن کې دریالو نرمان کوینه آیا مسافره کلي ته رالنو او چې ما درته وکتل د علیشه د کور مخې ته ولاړې او سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نه وایي حلونه او سترګې مې داسې که داسې واړولې سترګې مې داسې واړولې څه کې ډېر بدرنګه واډې کاکا. دا ته وایې ته یې څوک او زما په دې کلي کې څه کې دا راته ووایه دا سپینه سپوږمۍ خو در ودرېني ته دا خو مړه دا سهار وختي دی هغه په ټیټ ماښام باندې ای بابا چې ته زما د عشق نه څه خبرې خو سوري ورېږم په دې زړه باندې کوم نه دې ووایه بس پرېږده درته ونیوله او قصه د بیانولو نه ده خو همدا ته ووایه چې څه خبرې در راغلې پلار مې ولېږلی مې تا ته غواړه پلار دې راولېږلي ښه غوا پسې ودرېږه ګلاس راکړه ما خو غوا نه ده تیاره زیباګل دا سړی تپوس کوي خو زه خو هر چاته نه ورکومه دا دې وایي زیباګل د ډوبۍ نه راوته نه مړه دا نوم مې پېښې دي پارمې ده ښه خو همدا ته ووایې تاسو یې اخلئ او که صرف تپوس کوئ نه ماما مونږ یې خو اخلو ښه چې اخلې که نه یم را چې غوا درته وښیم چې دې خوښه شوه ته بیا بوځې به ټیک ته ده راځه خیال کوه نه هر چاله یې نه ورکوم خو تاسو یې در کومه ښه کاکا ته خو ګوره زه ځان ته روان کړم خو ګورې غوا راباندې نه خرڅوم غوا راباندې نه خرڅې نو دا غوا په تا باندې زه خرڅوم او که تی راباندې خرڅې قدرت رشا خو ستا غوا ده تی په ما خرڅې راځه څه د لیونو سره مې ژوند شو نو دا پرېږده بله وره څه دا ریکار دی چې دا غوا خرڅی ولې غوا ولې خرڅومه مړه خبره بس د نه کولو ده زما د ځوانۍ نه خو درته یې ویمه همداسې کار دی که نه زموږ په دې کلي کې یو پېغله ده او پېغله څه ده همدانه خوږه ده څه به درته ویمه دا څه وی بیا خو راله وکړه چاله ماله په قهر اخته شي په مامې نه ده یاره همداسې ته څه پرس پیدا وي زه نهې په ورځ د چهارشنبې په شپه مړه روغ شه په دغه ورځ خو د غوښې چوټۍ خو زه مړه ګاډۍ وړې را باندې شروع کړې نو همداسې کار دی که نه نو هغه یې ورځ داسې راووته په ور کې او چې په ور کې ووته نو ما ته یې وکتل وشرمېده نو ما ورته په تراسو وکتل بډارې کوله مو خبره مې ورته وکړه څه یې ورته وویې ما ورته ویې ما سره واده کې نو ما ته وی بالکل یې سره کومه راضي شوه په دې وجه باندې وي دا نن سبا د زلمي خو چې کم دي که نه وي دا نېټونو نه او د ګیمونو نه نه اوسګارېږي وي بابا ته مالخي بدن تړلو ده بس ما سره بس کار دی که نه اوس چې دا غوا څنګه په تا خرڅه کړم د اختر نه پس واده کومه نه نو غلطي کوې که نه نو غلطي څنګه کومه خو چې څنګه اوده شمه د ماسخوتن د دې بانک سره نو نیمه شپه بیا راپاسمه تور دې مړه دا درېیم کال دی او چې بره سپوږمۍ ته وګورم نو هغه رایاده شي دا څه وی دا یادونه به هم ختم شي دا واده به م وکړم یا دا خبرې ټیک ده خو د دقې جینۍ لور به بیا ماله راکړې مړه خلي چې یو خو ته په سړیتوب لږ په راپوتې مه راځه وایي په قهر اخته شي ته کې مات نه کي زما زړو جامو کې خوښې نو یا چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه خانداسیله په ګډو وډو سره دا چې اوس کسر یا نو دا اوس چېره تیاره د جنګي اوبه دي ګلخان ته مې وویل چې بیا دې غوا پسې لاړ شه اوس پته لګي چې بیا په کومه تللی دی او چې اوس راشي خدای دې خیر کړي ښه همداسې کار دی کار دی خوره شه دا غوا ده دا غوا ده او دې دوی دی دا زوی نه دی دغه بچې دا زما زوی دی دا غوا ده تی زوی دی مالک دی ته بېلچه راکړه وایه بېلچه راوایه څنګه ولې وایه دا دې کار دی که نه چې دا غوا ده د زوی دی زه مالک یم خدای دې په قهر اخته دا خوله باندې وایم همداسې کار دی دغه غوا ده زه مالک یم او دغه مې زوی دی نه رښتیا زه یم په ګډو وډو سره کوم دا مې زوی دی دا د غوا بچی دی
دا غوا به تیری او خخه دا غوا ده به ټیک ده به پیډم ما داسې کار دی که نه زه د دې غوا اخري بیه چې کوم دی 8,000 روپۍ کومه لاندې باندې ټوله بیا لاندې مخې ته شاته رستو په انګل باندې بره او بچی هم سره وګوره ډېره برابر غوا ده اوې 1200 روپۍ کوي دا سر دی والا ډېرو لګو سر مې ولې ډېر ولګو هغه به داسې کار چې اخري به درکړم په 80 باندې په 80 نه په 50 نه په 50 ماټو یا ویم ډېره بې مناسبه خبره دی که 50,000 په 50,000 نه کېږي اخري به دله په 50,000 درکړم نه 50 دې زیاتې وي به دا دې کار وکړه چې 1000 روپۍ د ما لپاره که ده 1000 روپۍ ستا دپاسه کړم یو 500 بلکل په دغه نه کېږي بچې دا ورته ووایه تا دې نه څونه پیسې واخیستل ما ته 2 بالټې اخیستې دي 2 بالټې پیسې دې واخیسته نو د هغه نه غوا د سپلومې جوړ شوي را دې بالټي پیټ کي یم بالټې پیټ یې نشي دا من خرڅو دا قرباني کړه نه کوي په غلام ورمنډه کي دا دې وا به دا خلک بیا چې 2 بالټي کوي نو به دا په 2 نه ماټوه ته بس سبا ته هم سرخوږي خو داسې کار دی وایم دا مې په 350 نه ده ورکړې ستا په 250 شوه به ټیک ده دا خو همدغه ته وایي چې کور هم کوم ځای دی کور زمونږ هغه بر کلی نه او اشین ګیټ کې دی او هغه اشین ګیټ زمونږ دی بس بېغمه شه ځان به در رسومه همداسې کار دی غوا پرانې ده او بچي ته ورسره بچي پرانې ځه خو دا غوا چاله نه ورکوم غوا به څنګه نه ورکړې مړې ښه دي شه او بس داسې کار وکړه غوا پرانې ځه منډه غوا پرانې ځه بابو منډه پرې ما ته پرې اوس منډه ځه زه ځه شم ځه ترا بچی را پرانځه بچی پاکه وخت دی ای بچی هم ګودره کې ګودره یم دا ته وای کنه زه د ښکته کلي نه راځم دلته یو کس نه ما غوا ورکړې وه کنه دې بر کلي ته یې راوسته نو هغه ته پېژنې چې هغه څوک دی ما خو د خان تاثیر کاکا زوی ولید غوا ورسره وه ښه د خان تاثیر کاکا زوی نو دوی کور کوم ځای کې دی د دوی کور خو دلته لنډ دی ته راغلې هغه مخامخ کور یې دی ښه هغه کور یې دی چې ورشمه ماما څه کې هغه غوا ته واپس بوځې سو په شرق دی غوا ولګي کور یې معلوم ومه یاره خدای پاک هغه ماشوم راته وویل دغه مخامخ کور یې دی او هغه زوی دونه روان ما د شین ګېټ هم دی معلوم مې کړ خان تاثیر وروره دا بیا څه وکړي خدای پاکه خو چې غوا مې اغوښتې ده نو مبارک ورته کړم او سهار وختي دی چې دا بیا کوم سپیر راغی یا خان تاثیر وروره دا ګل خان هم پته نه لګي نو خدای پاکه بیا لګېدو ته څوک نه پرېږدي چې سم یو بوډۍ لږ دې خوا به ودرېږم بده خبره کور مخه السلام علیکم وعلیکم سلام غوا والیم غوا والي نه غوا والی نه یم یاره غوا والی یم کومې غوا واله یاره هغه ستا زوی چې مې پرونه غوا ورکړې ده ښه او نو څه خدمت وکړم د خدمت نه لس ساعته که نه یو خبره مې دا کول ده دا خبره د ځای مناسب نه خلک ویلا ځي راځي که نه نو دنده به وکړو ښه دنده راځه دا ډېره مهرباني څه خو شته نه د خدای ظالمه وایم خدای بخښلې راځه بس ټیک ده بیا ما ته په یو پاڼه کې زما هم خدای بخښلې ده شکر وباسه هو راځه په شرق کې ودرېږي راځه ها دا هم کور دی هو کینه خسته خال دی نو ما خبره مې دا کوله که ډېر په تپوسونه مې دا ځای معلوم کړ نو داسې رالم که نه دا مې پیک دا شی نه دا مې خوده پخوي او دا بازاري پی چې کوم دي نو په دې کې اوبه خو نه چې هغه بهانه ختمه کړې پکې واوره چې څوک تپوس وکړي که نه نو څه ورته وایي څه ورته وایي دا ورته وایي دا پی خرابېږي نو غون پی پې د اوبو ډک کړي څه خدمت وکړم نو هغه چې هم نسکم که نه نو یم ته داسې کار وکړه زما غوا چې کومه تاسو راوستې ده که نه پکې ښه ټینګه چېپه ښه کړه چې ډکې پکې ودرېږي ورویله د خدای ظالمه نو سهار وختي دي او چو پسې رابرق شوې نه نه به دا ځای خو مې دې لپاره معلومه وکړه نه خو مې د اوس خپل ځای شو او نو چې بندوبست کوم وکړه نو هغه بیل شته کومه خوله واده کوم ګل خانه یا بیا غوا ولشي په پیدا چې پکې پخې کمې ما دې راغلی یاله زما ښه دي زه وړي غوا ولاړه ده ګل خانه چې ورځ بیا راغی یم دا یې زبردسته زوی دی الحمدلله الحمدلله وګوره مې ما خو کې چې کومه روانه تیار شاتو او کله سره وای بنځکه دا دې کار وکړه دا لېټ ډکه شومه چې غوا ته زوی نور ودرېده څه هغه زوی دې اوس نه شو په شرق ولګې د غوا بچي مې دا کړې زما زوی خو کور دی یاره چوسکه کېنه مې ګوټو کو ته ورته وګوره تیار ډکې پکې ودرېږي نه بس ټیک ده کنه دا وګوره ما داسې کار ده که نه دې دا چې کومه برابر چې ده که نه نو باید دا بس بده کې میلیون نشي
ها چې نه ده نو نو خرصوله یې څه په پلاره نو دا غوا خو داسې غوا نه وه دا ما هر چاله به یې ورکودم نو خو چې ستا یې توی ته ستا صفات وکړو نو ځکه مې درکړه ها چیز کا بیا ما مګي دا چې ګوله صرف 2 روپۍ راته پرېښي دي ها دا مې ورته پرېښودې که نه 10 روپۍ نو بس دا مې تیا غشتې خو راتلې به نه د پلار د مچکي په شکله ناست دي نو هر وخت چې پکې بله نو زه بیا اوس کوم یو پیلې پکې ده زه بیا اوس کوم خدای پاک زه په قهر وېدلې یم خلک داسې کار دی ناوخته دی که مخې ښه څه کې نو ته وایې چې ناوخته دی یاره دا نه وایم بیا خبره مې دا کوي چې ناوخته دی نو ځه که نه ځه خبرې ته مې نه پرېږدي نو څه به دې پرېږدم خو ته وایې ناوخته یې نو خو ځه که نه ما دا نه وایي چې ناوخته یې چې یم نن ناوخته شو سبا په وخت راځم یاره بیا ما راځه که لا دا خو مې خپل ځای دی یاره چې بیا راځي که نه نو غوا سره هغه سقي راولېږه ښه کوم سقي وایي دا خو ته سقي نه مه کوه اجه دا چې کوي دا زوی مې یادېږي زوی بېزتي مې کوي زه مه کوه بس مشر دی که نه مشر دی ځه دا خو دې ویله غوا بچی دي د غوا بچی زما زوی دی یاره وایي یم دې غوا ته که نه اچوې ویم بوټه اول ورته کله سړی وځه ښه صحیح ده دا دې څه په لانجه لولې ما د غوا هغه پۍ وستن ورته وښی دا پۍ لږ نري شي زه کو زه کومه وځم نه ځم بس دا دې څه په لانجه لولې سړی دا وی راځي ګوله نه غوا واله غوا واله خدای دې بیرته دې سپېرو بس کو ما ته پته او په ایمان کوم ته غوا غشتې وه ادي نه خو هغه سقي خو ویم دونه د سپک سړي د مې غوا غشتې که نه چې سهار او ماښام به راختئ د خدای ظالمه چې ته مونځ او دسم کوه مونځ بیا راختئ خدای دې بېخه بنیاد وباسي یا خدایه کور یې نه دی نو د یو کلي لرې کور یې دی خدایه پاکه زه هغه دې مخامخ راوسې چې ورشمه وږیمه دله به مې اوس څو خلاصي وایي ګل خانه نو یم په ایمان سرمن ستا نه مو باسمه زه خو نور کور ته نه ځم او په شلختیا غوا مو لګي او په شلختیا سپېره مو لګي دلته به کښېنمه هاي داسې ویلي ویلي پروت دی خو زه راپاڅوم یې ځکه چې وږیمه یا لکه Good evening, Daga. زیما غوا والېما کېنه رالي رالېما داسې غرمه وه څنګه پروت یې ولې د خدای ظالمه ته ورته وګوره په سر باندې نور والي ما یو چان مې چې ډېر ولرې بل له ګیانه یې په ته ورته وګورې لاسونو نه خلاص شوم هغه ګیا دې مله راوړه زه خو په دې لاره تېرېدم د غرمې وخت و که نه نو غوا مې رایاده شوه ښه نو هلته ډالان کې ولاړه لیدې به دې وتلې به نو تاسو دیدن مې رایاد شو که نه یاره زموږ نه مخونو کې څه چل راسي رونق ته ټپکې ښکاري مړه په باد سره اوس به مې داجي ګل راځي ما پې څه لږ غربې نشته داجي ګل دی یو تاوز پلار دی چې کوم د دوی غزل شروع کړې نه څه کار دی که نه غرمې وخت دی بیا ماما چې به کور ته رالمه او داسې به مې وکتل که نه په دري ور پاسه ماسته پراته وو بس کټوی به مې راواخېست او کېم مې خو هغه به مې وخوړل ماته به دې وخوړل ښه نو د غرمې ټیم دی نو نو لکه اوس د لازم ماته راوړم یاره هوښیار سړی نو ښه پوهېږي ځه ورشه ځه دا اخري رل دی ښه خو ګورې او که نه کو پلان مې رانه خبر چلو مړکۍ مې ځه خیر ځه الله دې پکې خیر کړي ځه ځه بس سره ویړه ماستې راوړله دا یې راغې ځه په چیزه کې هم کړي دي دا وګوره وایم ماستنې تیار چې کوم دې ګوړې شه کړي دي نو څه پکې پرېږده څه پکې پرېږده صبر وکړه یاره یاره ماستنې دي نو دا وګوره وی دا دې ګوره راځه علي کېنه کېنه مېلمه خو رارسېدلي دي او رالم غرمې ټایم و نو دې مستو ته مې زړه شوی و او بل دا کار وکړه چې بېګا مې غوا په خوب ولیده نو چې غوا مې څنګه په خوب ولیده نو غوا راته څه وي څه یې وي بیدار به شي که نه لومبې به یې کوم زما د مالک دیدن وکړي او بیا به ما وویني او د غرمې ټایم نه یې ماسته به وخورې نو زما دیدن خو دې وکتلو ته پرېږده لکه خو بلکل او ماسټر یې مو خوړلو ماسټر یې خواږه ماسټر دي ښه ګلخانه زویه دلته غوا وښایه چې د غوا دیدن مو کړي او دغه هم ورته لږ وښایه ځه ټیک دی را پره زه راځم اوس لیدل خو ضروري خو دا ویې بیا نو پره ځه ورشه ځه خدایه پاکه د غوا نه لویه لانجه جوړه شوه
خبر مې دا کوله غزوی دی غواره پرانیزي که نه دا خو ډېر ځای مه دی قط سړیه پاسه غوښه خو وینه سړیه غوا یې نه ماستلې خواږو خدایه پاکه لږ تېره سړی شرمېږي نو یو څو ګوره په دې کې څه پرېښودل یو څه دي خدایه پاکه ویم ګل خانه نو ویلې ونې شو خدای پاکه خدای دې بیخ بنیاد ته دې غوا وباسي هله کاکا دا تا غواړه نو همدا وګوره که نه غوا درته یاد دوه سیلر دي وایي غوا تا نه قربان شم جوګې شم د همدا وګوره غوا نه ده غوا ته به ډورو که نه خو دا دې تار وکړه چې دا غوا یو چند ټوټې کوي نو دا ټوټې کوي راته مټر وکړه چې هغه دې ټیکو ښه ټوټې څه پې وکړمه دا واله او دا دقه دی ټوله چې بیا په دا ګاډي کې ویوټم نو مېلمه ومنو نه 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 مېلمه خو به داسې نه کوي که نه چې د کوربه په شان خوراکونه کوي او دي راځي مېلمه سترګو کې خوایا نشته نه نه زه خو ډېر پښتون سړی یم او هغه زوی دې اوس چونډي کوي یاره بچیان په زوی پسې خندا مه کوه خو ځه اوس لا باندې ناوخته دی بیا به څه ټایم کې راشم هغه له دې غوړي نه یې ورکړی که نه یاره په شلقه وړېدلي ورکولا دی ورکوړې پاک وکړه میدان دې پرېښودو تا ته نه معلومه کو نه ویم په غوا باندې مې 250,000 روپۍ ورکړې 250,000 او په خواږو یې پې نه شومه یو هغه سپېره دي سهار او ماښام نه ګوري بس رابرغېږي به رابرغېږي به پیغمبر السلام علیکم وعلیکم سلام ویم اوس مې یادولې دا عمر دی نو څه سلام پیغمبر داسې راغلمه که نه دا خو پېژنې نه په ایمان پرې پېژنم دا مې زوی دی دا زوی دي دا خو تیار د موټرسایکل شاق افزر دی یاره ما خندا ورپسې مه کوم داسې کار چې ورکوړو دا نمونیا والي نو چې د هغې نه رغون پرې راغی بس دا شی ترې جوړ شو او اوس څه شی دی مشوکه دې ساه علي حاجي سالي بس پرې دی چیلم ته وګوره مشر دی یاره همداسې کار دی که نه ده په دې سترګې کې څه پرېوتي دي که نه نو دې کې به سوچه غوایي واچوي نو هغه به تېوځي نو سترګه پکې نه ښکاري او پوز یې دوه نه ښکاري یاره کوم مړه تم څه ګاډې واډې وې یاره دا دې ګوره دا باندې به چې مخکې هغه پیریان کېناسته او یو پکې هغه بچک د پیرې نو هغه هم دقه پیرې دی پیرې دی زما زوی دی یاره د چا په اولاد پسې خندا مه کوه الله به نه خپل پیدا کړي یاره هلکه تا باندې ټول پاکستان کې ډېره ماله پلار دي نو بیا به پکې دی زما به پلار باندې خو چې مورخ هم کښېني مونږ ته پاتې مړه غلي شه یاره وایي خلک خدمت وایه شابه بیا دې نه راغلي وم چې دې کې کم دې سوچه غوړي دی ګوا دې سترګې نه سترګې بیا خسڼې موځي داسې کار وکړه که نه پیرې وې دا پیرې وې به هم دې وخوري همداسې کار یې پرون مې ماسته کړي دي غوړي مې هم ترې اوښکي دي او داسې پیره مې ترې اوښکي دي که نه هغه هم دنې یې ښودې دي ښه دنې مې ښودې دي نو که دې خوښ یې که نه دنې ور ورکړم ځه وښه دنې درکړي راشه اوزار مه کوه شمن حاجي ولا خپله غوا راوله نو څه قارې راته که نه راشه دا اوس مړه دنه چا پیره مې ورکول ښه دنه دنه وی ورکوو زه ناست یم پیرې یې ورکړې ده زه الله دې پکې خیر کړي بچې پیرې مې وخوړه ښه وخوړه لږ خدای دې پکې خیر واچوي یا الله خیر خو دې یا الله خیر मुलान वॉशिंग पाउडर, ज्यादा झाग ज्यादा सफाई, वो भी सिर्फ एक धुलाई। दागों के साथ साथ हर किस्म के जरासीम का कर दे सफाया। मुलान वॉशिंग पाउडर के हर 5 किलो के पैक के अंदर टोकन पर मौजूद कोड को 03160085 पर सेंड करके जीते टोयोटा कार और बेशुमार इनामात। तो अभी लाए मुलान वॉशिंग पाउडर, तैयार करदा सैयद हुसैन आजाद एंड ब्रदर्स।